طالبانو بالاخره افغان مهاجرینو سره د پاکستان ظلم پر ضد غږ پورته کړ په داسې حال کې چې پاکستان کې د سلګونو افغانانو د نیول کېدو خبرونو پر خواله رسنیو د ګڼو غوسه راپارولې ده. د طالبانو حکومت له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند په اړه غبرګون ښودلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو د حقونو درناوي ته ژمن پاتې او هلته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند مخه ونیسي او د مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو ښه کوربتوب وکړي. دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر لیکلي له څه مودې راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سند ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لوري ناوړه چلند کیږي. ښاغلي بلخي دا هم لیکلي چې دغه وزارت په پاکستان کې د افغان سفارت او د ستونزو د حل لپاره په پرلپسې توګه هڅه وکړه، خو له بدمرغه له غوښتنو سره دا ستونزه حل نشوه. د طالبانو دغه چارواکي وړاندې لیکلي تل یې له ډیپلوماتیکو لار پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې افغان مهاجرینو حقونو ته ژمن پاتې شي. څو ورځې وړاندې پاکستان کې یوې وکیلې منیزه کاکړ ویلي و د سند ایالت پولیسو نږدې 110 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. اغلې کاکړ بي بي سي ته ویلي و په څه باندې زرو نیول شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شته چې 340 کسان په جمشرو او 900 نور په کراچۍ کې پولیسو نیولي دي. ظاهرا د دغه افغانانو د نیول کېدو له امله ناقانونه اوسېدل په ډاګه شوي، خو اغلې منیزه وایي په نیول شویو کې داسې افغانان هم شته چې د اقامت یا د اوسېدو قانوني اسناد لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.